زمارونو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پا صحابو کے سلویختم مسلمان دے ددل مخ کی یو کم سلویخ سڑی مسلمانانو او یو لسخد نو دی چی مسلمان شو نو دا سلو تعداد دا سلویخ تو تاو رسید او دا اسلام یو ډیره دلچسپ او مزیدار واقعه ده ابو جهل میټینګ راوړو او میټینګ کې دا یو اعلان وکړ چې څوک نر ځوان به پاسي او د نبی علیہ السلام نوم یې واغش په بدو چې دی مړ کړي او ورسره دا اعلان هم کړی چې که چا دی مړ کړ نو هغه له به سلو خان ورکړو سلو خان ډېر شی دی داسې ده لکه دې زمانه کې چې اوس کوئی سل موټرې به ورکړو عمر نوجوانو ده چې د اعلان واورېده نو زړه کې د مرګ جذبه پیدا شوه د حضور پاک نو نیر لاړ ابو جهل نه نا ابو جهل ته وایي عمرو ابن هشام یې نومو ابو جهل خپل نوم عمر یې نومو د پلار نوم یې هشام نو هغه ته وایي تا د محمد صلی الله علیه وسلم تا د محمد په سر کې د هغه په مرګ کې د سلو اوښانو انعام ایستی دی هغه وی وی دا خبره ټیک ته ته د دې ذمهوار یې ابو جهل وی بلکل زه به یې ذمهوار یم هر چا که مړ کړم زه به سلو خان ورکړم وی دا دی ورغلم حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې کله مسلمان شو دا واقع خپله ذکر کوي وی چې لاړم توره مې لاس کې واغېسته وی قریشو یو سخی حلال کړی اسخی حلال کو وینې ته بېدې زه ور رسېدم نو خلک د سخي نه راتولو نو ځکه زه م ورته لږ ودرېدم نو د سخي د منځ نه مې یو اواز واورېد مړ سخی دی د دننه نه یو اواز راووت او اواز کې څو هغې کې دا و چې یا آل زریع امر نجیح یا آل زریع امر نجیح رجل يسويح رجل يسيح بلسان فسيح يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اعلان وکړه اے قریشو د کامیابۍ یو خبره درته وایم نو دغه سخینه د من نه اواز راوځي مړ سخینه اے قریشو د کامیابۍ یو خبر درکوم یو سړی اوازونه کوي او ډېر فصیح ژبه باندې اواز کوي او یدعو خلق بلی یو کلمې ته کلمه څه شی دی د دې خبرې گوی ورکول چې الله یو د شریک نه لري او محمد صلی الله علیه وسلم د خدای پیغمبر دی او د خدای مقرب بنده دی یاره وی دا خبره چې مې اورېده نو لږ پاړه کې شکي شم چې خدای دا سخي د من نه چې اواز راځي دا اواز خو ما ته ټیک اواز ښکاري خو په دې مې اډو پروا ونه ساتله هلته د سلو خانو انعام مې لکې پروت دی په کار دا وي چې د اواز سره زه منې شوی وي ځکه هغه اواز کې دا دي چې خبره د کامیابۍ ده اواز کې دا دي چې یو سړی دی په فصیحه ژبه اواز کوي اواز کې دا دي چې دا سړی خلق د کلمې شهادت ته بلي پکار و چې منې شوی وي خو منې نه شوم نیغ لاړم نه یو سړی راله مخې د راغی نعیم ابن عبدالله دی پټ مسلمانو خو لا په ژبې غږ ښکاره ایمان نو قبول کړی نعیم ابن عبدالله نو زما رنګ ته و تورې ته و جوش ته چې وکتل پوه شو عمره چېرته دی
ما وی زم نن نه پرېږدم دا محمد صلی الله علیه وسلم نن نه پرېږدم زمونږ په نوی دین خورئ زمونږ دین پسې بد رد وئ او زمونږ خدایانو ته کنځل کوي سپکې وئ نن یې نه پرېږدم او نن ته سر پرې کوم پرېږدم یې نه وی چې دا خبره مې وکړه وی نعیم ابن عبدالله راته وی چې عمره د بنو هاشم او بنو زهراو نه به دې څوک خلاصوي د هغه د پلار او د نیکه د طرف نه بنو هاشم قوم دی الوی قوم مضبوط هغوی بچې چې ته مړ کړې هغوی دي چې ته پرېږدي او ماماخیل د مور قومي بنو زهره دی بی بی آمینه د بنو زهره سره تعلق لري نو د بنو هاشم چې د پلار قومې دی او بنو زهره چې د مور ماماخیل قومې دی دینه به دې څوک خلاصوي به کوه دا کار نشي کولی وی چې دا نعیم ابن عبدالله دا خبره مې واورېده نو زه پوه شم چې دا سړی مسلمان دی نو مې تم جوړ صحابي شوی او ګواښ مې ورته وکړ صحابي به دوی بې دینه ته وې چې چا به د خپل پلار نیکه دین پرېښود نو هغه ته به یې صحابي وې تم جوړ صحابي شوی هغه پیغور راکړه وی مړه ما پرېږده ورشه د خور او د اوښي غم دې کوه نو پښتون سړی چې په پیغور سنګ مري که نه دقه رنګې عرب هم په پیغور مري چې زه د خپل اوښي او د خپل خور غم دې وکړه هغې ایمان راوړی دي مسلمانان شوي وی چې دا خبره مې واورېده نو لکه مې اور بل شو او ما ته وایي چې د کمې ډیوې د رڼا د وجلو دپاره ته منډې وجنې رڼا یې ستا د خور کور ته رسېدلې ستا د اوښي کور ته رسېدلې ده د هغې غم کوه وی چې دا مې واورېدل د پیغمبر علیه السلام طرف ته اراده مې بدله شوه چې ښه ده ما اوښي مسلمان شوی دی صحابي شوی دی دا لږ روکړه دا ډېر تېز دا دغه پې بند کړه دا ایکو پې بند ایکو دغه کې تنبول کې ښه ده ما خور مسلمانه شوه او زما اوښي مسلمان شوی دی نه خور کره لاړم او ډېر په جوش لاړم چې خور کره لاړم نو چې دروازې له ورسېدم هغې دروازه بنده کړې وه د دروازې خوا کې ودرېدم نو د دننه مې قرآن شریف اواز واورېد نورم جوش کې شوم استاد والا راغلی دی هغې ورته قرآن شریف ښایي بس وی ما وی چې نن به زما د دوی راغلي نو د تورې په هغه سټۍ دا دروازه هسې په زور زور وواله او اواز یې وکړه دروازه کولو کې هغې پوه شو چې دا خو عمر راغی او دی خو په جذباتو کې دی بل جنجال جوړ نه کړي نو کوم استاذ چې والا راغلی و د هغه نوم خباب رضی الله عنه خباب ابن ارت او د خور نوم یې فاطمه و فاطمه او د اوښي نوم یې سعید ابن زید سعید ابن زید دام په عشرو مبشرو کې داخل دی کم لس کسان چې رسول الله مبارک د هغې لس بیان کړی دی چې دا به جنت ته ځي نو یو پکې سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل رضی الله عنه هم دی او ستاسو ته وی ته پردی ته چې ته غاړې ته شي او زه یو خیم او دی خور د مونږ بس چل ول کو د جګړه د کار سره پیښه ده خو ته غاړې ته شي پتا ګزارو نه کی نو حضرت خباب ابن ارت رضی الله عنه هغه د کټ لاندې پټ او چې ده ورته اوښي سنګ دروازه کوله وکړه نو د په اوښي شروع وکړه او په پرزونو شو او ښه په والو ټکولو غزار خو پې د تورې نه کوي خو د تورې په هغه سټی وایي په هغه موټي جګړه شروع شو ته صحابي شوې تا د پلار نیکه دین پرېښود ستاسو پیغمبر مرګ پسې زه روان یم ته پکې څه شی چې دواړو یو بل سره مشت و ګریوان شو نو عمر خو جذبات یې کم و تیز هم و غصه هم دی طاقتمن هم دی دا خور یې راله فاطمه د خپل خاون او د رور په منځ کې خلاصې کوي جداوالی کوي نو خلاصې چې شروع کړه نو عمر لاس اوچت که خور ته هم غصه دی او چې شړخ شو دا خور یې په یو څپېړه وواله او داسې مضبوط غزار یې ونه ورکړه چې دا خور د مخ نه وینې روانې شوې یو شلخ سنه او دومره تیزې دارې هغه وینې وکړې چې هغه د عمر په دې مخ راتوې شوې
بس چې دا وینې ته او دو وینو ته مو کتل او دې ته مو کتل چې دا خو د فخور بنده بیا بنده خفه کېږي فرور دا زما څوک کړل اړه کې ورو نرمې راځي او وینم په پریوته نو خورم جذباتو کې دا خورم د عمر خور دا بس خور وته وای دا عمر لاس اخلاص او تور دې تیر چې څه دې خوخی کوا زما دا خاوند مسلمان دې مسلمان او چې دا کم خطاب تزوی دا خطاب زم لوري ما تم د خطاب زوی غیرتی کنه زم د خطاب لوري زم غیرتی زه خبرتانه نه پټوم زم مسلمان زما دا خاوند مسلمان او تور دې لاس کې زما تکړه چې څه دې خوخی کوا ملم کذا کده د خور د سترګو ته قتل چې اوخ کې ته روانې دي او مخ ته قتل چې وینې ته روانې دي او خپل ځان ته قتل چې د خور وینې د عمر په سرمن پرتی دي نو لکه رحم راغی جذبات رو ساړه شو نو فورا توره کې خاوندا او خور ته وی خراوله تاسو سوي ماته وای تاسو چې کم کاغذ سپانه د سری نو مهرباني وکا امال راوړه ما ته خایا اخور وته سوې اخون جذباتو کې هغه سترګې ستري دي او سترګو نه اوخ کې مروانې دي او دوی ان کرجسون ته پلیته او دا ما سره چې کم شي دي انه لا يمسه الا المطهرون دې ته پاک سړی به ګوتی وړي دې له پلیت انسان ګوتی نشي وړي ستا غوندې سړی دې له ګوتو ته نه پرېږدم انک رجسون ته د نجاست خاوند دی فانه لا يمسه الا المطهرون نو ورته سوی فقم فتوضا ځه اودس وکړه بیا به درکړم او په بل روایت کې چې فغتسل اولامبه بیا به درکړم او چې دا خبره وکړه نو عمر پوه شو حضرت خباب پوه شو چې معامله بدله ده او د رسول الله مبارک بیگا د شپې جړا کار کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شپې الله ته جړلې صحابه وی د الله رسوله د دوه کسونو ډېر تنګ یو د عمر نه عمر ابن الخطاب او یو د ابو جهل نه دا غنم عمر او د نوم عمر دا غنم عمر نو په ترمذی شریف کې او په مسند د احمد کې یو حدیث ته الفاظ تقریبا یو بل سره لک فرق لري خو داسې الفاظ دي اللهم اعز الاسلام باحد العمرين خدایا دې دو عمرو کې یو مسلمان کې او اسلام په مضبوط کې دې دو کې یو مسلمان کې یا د عمر کې او یا په عمرو ابن هشام کې او اسلام په مضبوط کې تغلیب د عمر نوم لور کړ نو جبريل علیہ السلام متوحی راوړه چې ابو جهل نه مسلمانې الله ته پته ده مونږ ته پته ده نو بیا رسول الله مبارک دا دویم لفظ وی اللهم اید الاسلام عمر ابن الخطاب رضی الله عنه خدای اسلام په عمر مضبوط کې دا حدیث په ابن ماجه کې دی او حاکم یو لوی محدث دی دا یو کتاب دی مستدرک دا حدیث حاکم په مستدرک کې نقل کړی دی چې خدای اسلام په عمر مضبوط کې رسول الله مبارک نو چې حاتم چې دا خبره ووریده چې اولمبا او د دم لمبلو تزلو شو نو حضرت خباب ابن ارت رضی الله عنه پوه شو چې معامله بدله ده نو راووته عمر ته وی ای عمره خدای د پاره د انصاف نه کار والا بے انصافي مکو انصاف نه کار والا بے انصافي مکو ته چې د کم انسان مرګ پس روانه گواخ کې او تور اور پسې وړي زما قسم د الله په ذات چې هغه بیګا ستا د پاره د خدای په دربار کې جړلې دي ته وجنه تعالی جاړي تا د پاره بیګا د خدای دربار کې جړا کړی د الله تعالی سونه پورته کړی دي او دا دعا ده لغوخته ده چې اللهم اید الاسلام بعمر خدای د عمر په ذریعہ اسلام مضبوط کې خدای ته مسلمان کې ادل خدای ته جاړي ادل دعاګانې کې او ته وجنه نن دا کار مولا پلاس کې غشته نن مولیان عالمان چې منځو کې نو د خپل مقتدیانو ته او د امت ته دعاګانې کوي او امت ته کنزل کوي امت کنزل کوي مولا بس او نن مولا که جمعه کې دی نو عوامو ته
دعاګانې کوي مسلمانانو ته چې خدایا دا جنت ته بوځوي. موږ لشي نشو تاسو له موږ په درسونو کې د رسول الله مبارک امت ته دعا کوو چې خدای د پیغمبر ټول امت وبخي. په حجونو کې، په عمرو کې، په مانځه کې، په ختمونو کې مولیانو زړه ستړی کس تاسو دپاره خدای ته دعاګانې کوي چې خدای د پیغمبر امت ته هدایت نصیب کړي، خدای ته وبخي، خدای ته جنت له بوځي، خدای ته په نیغه لاره کې خدای د رسول الله مبارک خواله بوځي. او تاسو چې خلق خوځي که نه نو چې پاکوي نو په مولی پاکوي. کنزل او مولا، کنزل او مولا. د انصاف نه دی، د انصاف نه دی. د یو قوم او د یو ملت خلق خپل مذهبي مشر پسې کنزل نه کوي، په سر یې ګرځي. ورشئ یهودیانو ګورئ چې کومې مذهبي مشر دی د یهودو ربي ورته وي، ربي هغې ورته ربي وایي، دومره قدر او عزت یې کوي چې د حد نه. عیسایانو ګورئ د عیسایانو بادشاه د خپل مذهبي مشر دونه قدر کوي چې په دا سر یې ګرځي. هندوانو ګورئ د خپل مذهبي مشر دومره قدر کوي چې دومره بل څوک نه کوي. سیکانو ګورئ د خپل مذهبي مشر قدر عزت کوي. پارسیانو ګورئ د خپل مذهبي مشر دونه عزت کوي چې د هغې مخکې ودرېږي نه. بې د مسلمان ته خپل مذهبي مشر لګیا دی، قرآن ښیي، دین ورته ښیي، اسلام ورته ښیي، منځ ورته ښیي، روژه ورته ښیي، عقیده ورته ښیي، د حضور پاک اخلاق ورته ښیي. دې پکې نقطې راوباسي. ورشه تاسو د عیسایانو مشرانو ګورئ په کوم حال روان دي. شرابونه څکي، ورته پته ده شراب د هغې مذهب کې هم حرام دي. د خنزیر غوښې خوري، ورته پته ده چې دا حرام دي او بیا هم کوي. ودونه نه کوي او زناکاری کوي. دوی ته هم ښه پته چې دا زناکاران دي، ودونه نه کوي او زناکاری کوي. سره د دې دومره غلطو د ګناهونو چې دې قوم ته پته ده، بیا هم دومره قدر کوي چې دومره قدر به څوک د پلار ونه کړي. او ستاسو ملا صاحب معمولي چې خپه کږه کېږدي که نه نو پکې 20 نقطې راوباسي. ملا دا چل کوي او دا چل کوي او دا کوي به نه. د دې معاشرې نه تم پیدا غم پیدا دی. دغه شملې دي، دغه پی دي، تم ته پیدا ته د ستا مثال د شملو دی او دغه مثال د کوچو دی. نو پی چې سنګوي نو کوچ به ته هغسې وځي، پی چې سنګوي نو شملې به ته هغسې وځي. او معاشره داسې ده چې د دې معاشرې نه حضرت عمر نه پیدا کېږي، د دې معاشرې نه حضرت ابوبکر صدیق نه پیدا کېږي، د دې معاشرې نه حضرت علي مرتضی نه پیدا کېږي، د دې معاشرې نه حضرت ابو هریره او حضرت بلال نه پیدا کېږي. د دې معاشرې نه هم دغسې پیدا کېږي چې څنګه تاسو یې. ملا تاسو د اسمان نه نشي کوزېدی. ملا به هم ستا د یو سړي زوی وی او د یو ښځې بچی وی او ستا یو تربور وی. خو چې ته کوم خوراک خورې هغه هم خوري، ته کومه جامه چې هغه اچوي، په کومه ځمکه ته ګرځې هغه کوي. نو ملا دله فرشته نشي راتلی. انصاف دا نه دی په دې الله خفه کېږي. خپل عیبونه مونږ پرېښي دي او د بل عیبونه لټو، د ملا عیبونه لټو. نو ورته وی حضرت خباب وی عمره د انصاف نه کار واله، ته چې کم شخص پسې ځې او د وجلو تابع کې او ورپسې ګرځې، زما قسم د الله په ذات چې بیګې تاله جوړوي. او دا دعا یې کړې ده اللهم اید الاسلام بعمر بن الخطاب. خدایا اسلام په عمر مضبوط کې. او چې دی واورېدل بس نورم نرم شو لکه د مومو غوندې. او لاړ. یو روایت کې راځي چې اودس یې وکړو او بل کې راځي چې غسل یې وکړو، ویې لامبل او راغې وی خو دا پاڼه راکړې که نه. تاسو دې پاڼه کې څه وی اتفاق دا و چې په هغې کې وجیبه لفظ و، هغې کې دا لفظ و انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذکری. انني انا الله ظالم ګوره ظالم لا اله الا او سوی لا اله الا انا بل خدای نشته مگر زم فاعبدني زما عبادت کا واقم الصلاة لذکری ما د پاره منځ کما پکې یاد کا. چې دی واورېد نورم پې وربل شو. وی دی معبود نبی کریم صلی الله علیه وسلم. دغه وخت حضور پاک په دار ارقم کې و. دا حضرت ارقم ابن ابي ارقم رضی الله عنه کورو او په هغې کې پټو. او دا اطلاع هغه ته رسېدلې وه چې عمر تور اغوښتی او ستا مرګ پسې راغلی دی. نو هغې دروازه له دننه کونډه کړې وه. دې کې عمر ورغی، دروازه یې وټکوله،
دنن آواز ورکه څوک وی عمر یم. بس په صحابه هیبت جوړ شو. ولې ځکه دې وخت کې صحابو ته د جهاد حکم نه دی شوی، نه دفاعي جهاد شته او نه اقدامي شته، نه دا شته چې کافر مړ کا، نه دا شته چې کافر در باندې غزار کړي نو خپله دفاع وکړه، دواړه نشته. د مسلمان لاس لا دې وخت کې تړلی دی. نو صحابو سره فکر شو صاحب عمر دی. یو روایت کې حمزه صاحب راځي او په بل کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله ور مخکې شو او وی پرېږده دروازه ورته کولو کې کدی په ښه نیت راغلي مرحبا او هرکلی به ورته وویل، او کدی په غلط نیت راغلي چې هم د ده په توره دا سر پرې کړو، او چې دروازه یې ورته سینګ کوله وکړه نو یو طرف ته یو کس ولاړ دی، بل طرف ته بل ولاړ دی، او نبی علیہ السلام ور مخکې شو. حضرت عمر وی د ګریوان نه داسې ونیوم او ځان ته لږ راښ کما او ما ته وی عمره هغه وخت لا نه دی راغلی چې ته کلمه ووایې، تا باندې هغه ټیم نه دی راغلی چې ته مسلمان شوې، ستا غوندې هوښیار سړی د اسلام نه لرې پاتې کېدل. حضرت عمر وی قسم په خدای چې د رسول الله مبارک لاس مې ګریوان نه راغی د سر د ویښتو نه نوکه پورې رانه خولې وبهېدې، او ما وی د الله رسول هم په دغه نیت راغلی ما، هم دغه نیت له راغلی ما. کلمه شهادت یې ووی او په هغه دار ارقم کې رب العالمین حضرت عمر فاروق مسلمان شو. او صحابه د ډېرې خوشحالۍ نه چغه وواله الله اکبر، د ډېرې خوشحالۍ نه. او فورا حضرت جبریل ابن ماجه کې راځي په نور کتابونو کې شته د اسمان نه راکوز شو، او چې راغی جبریل رسول الله مبارک ته څه وایي؟ وی د الله رسوله استبشر اهل السماء باسلام عمر، تاسو حسین خوشحاله یې او د عمر په مسلمان یو بل له مبارکي ورکوئ. دقسې نن په اسمانونو کې د اسمان فرښتې یو بل ته ورته رغاړو دي او د عمر په اسلام یو بل ته مبارکي وایي. ټول د اسمان فرښتې پې خوشحاله، خوشحالۍ وخت کې خلک یو بل ته مبارکباد وایي، خوشحالۍ وخت کې خلک یو بل ته تر غاړه وځي او یو بل ته د خوشحالۍ اظهار کوي. دا عمر خدای پاک مسلمان کړو. او چې کله دا آیت واورېده که نه چې انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذکري، هغه وخت هم د خولې نه یو ټکې ووته ما احسن هذا الكلام واکرمه، ما احسن هذا الكلام واکرمه. یاره دا خبره خو ډېره مزېداره او د عزت نه ډکه خبره، او رسول الله مبارک ورته دعا کوي چې کله دې ایمان راوړي که نه نو پیغمبر مبارک ورته داسې وایي اللهم اهده، یا خدای ته ورته هدایت نصیب کړي. خدای حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مسلمان کړ. چې مسلمان شو د دې یو دوستو جمیل ابن معمر هغه له لاړ، هغه ته وایي ای خاص دوستو چې د سره مشوره کومه چې لکه زه خو مسلمان شم او د اسلام پټو ساتم او که ښکاره کړم، خو رسول الله مبارک ورته عمر د اسلام لږ پټو ساتم ښکاره کړم. خو دې جذباتي پټولې چته شو چې د جمیل له راغی جمیل ابن معمر نه، نو جمیل ابن معمر ته جمیله تاسې مشوره کوم ته خو زما دوست دی که نه؟ بالکل. وی زه خو مسلمان شو تا سره مشوره کوم څه وکړم، خو چې ده ورته وی زه مسلمان شوم نو جمیل منډه کړې بار ته او چیغې کړه ای خلکه عمر صحابي شو بېدینه شو، ای خلکه عمر بېدینه شو او خپل د پلار نیکه دین یې پرېښوده او د دنیا خلک پرې راغونډ شو. او چې راغونډ شو نو عمر هم توره لاس کې وه، اواز یې وکړه بلکل زه مسلمان یم، د صحابي نه ما یو الله منلی او ما محمد صلی الله علیه وسلم د خدای رسول منلی دی. جګړه جوړه شو، جنگ جوړ شو. عاص ابن وائل د کافرانو د یو قوم مشر، د ده د قوم د بنو عدي قبیلې مشر و. هغه راغی چا ورته وی عمر باندې خلک راټول شوی دی، هغه راغی او د قوم ته خو کافرانو مشر و. وی خلکه چې یو سړی د خپل خوښې دین قبلوي نو ستاسو پیسو یو سړی دی د هغه د خپل خوښې دین خوښ دی او ستاسو دین یې نه دی خوښ نو ستاسو پیسو. او تاسو څه وایئ چې تاسو به د بنو عدي قبیلې یو سړي ته نقصان رسوئ او مونږ به داسې پرېږدو دله ما امن ورکړو عمر له دی مسلمان دی خو ما امن ورکړو، که چا هم دته نقصان ورسو د ما د ټول قوم بېعزتي به یې کړي، ده پیشه او دی پیشه. نو خلک لاړل. زما رڼو
بہادر انسانو دیر بہادر سلوختم مسلمان دے لیکن د خپل بہادرے او د رسول اللہ مبارک سرزمین پا وجہ میرٹ لسٹ کے کم خور سے نمبر 40 پہ اسلام کے 40واں سلوختم دویم نمبر تور سے دویم نمبر پیغمبر علیہ السلام صحابہ کو ټول د جنت زیر ورکړی د مبشرین بالجنت دی او د لسو کسو پیغمبر علیہ السلام په یو مجلس کې نوم اغشته دی او یو لسٹ ذکر کړی دی هغه کې لومبي نوم د حضرت ابوبکر اخلي ابو بکر فی الجنه دی به جنت ته دی او دویم نوم د حضرت عمر اخلي عمر فی الجنه عمر به جنت ته دویم نمبر او خدای او دا ولی دین او ایمان جذبه اړه کړي راځي د دین او د ایمان جذبه یو سوې د تخیم